د کہانی شروعات د دورونه کیږي چې کشرور او د یو مشرور ورلا د پنسل سوکه پسترګو کې منډي هغه چې ورته څنګه ورلنډه کې نو پوش قسمته سره د پنسل نه سوکه وغورځيږي او داغه په आवाज سره کشرور اولقيږي چې مشرور او یریږي او بار ته وزي خدا ورته پته نه وي چې هغه خو د مخ کې نه وي خو کشرور جو په څنګه بار ته روزي نو ویني چې کم روره د ورګوټوالي راسو ګټو هغه اوس په دون خپل باندې منډه وخلي په اصل کې د دوی تعلق د مخ کې نه خراب نو بلکې دا د ورځ نه خراب شو کله چې شپې په وخت کې دوی دواړه په کپ کې روانو چې مشرور در وړاندې بدمعشانو په زور باندې ځان سره بوته د ور پس منډي وهلې خو د گاډي د وجې راوای نه ډبل البته د گاډي نمبر یې ضرور یاد کو وای څنګه پولیس لاړو نو داغه متعلق هغوی ته هیڅ قسمه معلومات ملو نشو دی په دې تمو وکچري هغه غواشه وي دي او د پیسو د پاره بخا مخارین کوي خو د پنځل لسوزو تیریدو باوجود دې سره څوک هم هیڅ قسمه ثابتونه ټول کور خافوي او پولیس سره هم څه ثبوت نه وي چې په نور لسمه ورځ باندې هغه په خپل باندې کور ته راشي د کور والا داغه نه تاسو کی چې دا څوک ولې بوتلې وي خو هغه وایي چې ما ته هم یاد نه دي صرف زړې خبره راته یاد دي ډاکټر ورله د کور والا ته وایي چې د صدمه خوړلې ده دا عامه خبره ده ټیک بشي درې د کشرور په دې یو جيبه خبره ته پام شي هر ورځ د شپې پټ پاسي او سار وخت دوی در پاسې دور مخ کې واپس راځي یو ورځ دی ور پسې سوکې شروع کی چې په خیال کولو سره هغه ویني چې د ورکوټوالي نه خیخ په ګوډه وا او اوس دی په غسخ په باندې ګوټ شوی د خپل سترګو یقین نه کیږي چې شپې په وخت کې مشرور د معمول مطابق پنی مشپه کې پاسي چې روره په ادوري دو سره په مطمئن ځړ باندې بار ته وځي خدا ورته پته نه وي چې هغه ویخته خبر پسې بار ته وځي چې د یو داسې منظر وویني چې په مړی کې لاړو چې داغه ګډ روډ صحیح سلامت رواني او بیا په یو گاډي کې کینی چې رور هم ور پسې پټک سي کې شاته ولګي هغه په یو بازار باندې تیر شي او یو خوشي ځای ته ورس چلته کې د خلک مالک وای د شک پیدا شي وي زمارور د بدمعشانو مشر شو دلته کې د ها پولیس والو هم ویني چې بادر ضرور د اغوا په کیس کې تفتیش کو دی بوهیږي نو چې دا روان سدي خو دې مخکې چې په نور څه پوها شی وو دا کسانې گیر کی چې دې ته نزان خلاص کی خو وی تر دغه ځای ګډ معلومي چې راګیره کی او به هوش کی دې څنګه په هوش کې راشي نو هغه په خپل کور کې هم په هغه ځای کې موجود دي د کم ځای نه چې دې پرور پسې پاسې دلی وو دې په ځان شک پیدا شي چې چرته دا خو به زما خوب نو خو چې څنګه د پنسل سوکې ته پام شي نو یې واخلي دا غزړه پدرزي دي شو په ځان پسې ور بن کی چې رو پټکول سره دې ورته پچغو شي وته زما رور نشي کېدلې زما رور خو په خپل ګډو چې دې ورته وایي ما تخکاری ته بیماری بیمار شوی چې دې نور هم غوسه شي او هغه کلک رونی وزستا رورې ما پتا باندې څه چل شوی دی چې دې ته نه معافي وغواړي وزه په ځان پوها نشوم چې څنګه د کور نه باروزي نو دې دا ټول خبره مور ته وکي چې د مورې رنگ زړ شي او په دغه یاره کې زوی ته وایي وته لیونی شوی سو اوس خپل رور هم نه پیژني وینن شپې له مو دکېګا په خپل باندې په هر څه پوها شي په دغه شپه باندې دی ویخوي او مور سره د ملاویتو ته پاره ښکته راشي چې مور په موبایل چا سره خبرې کوي لګي هغه لګیاوي په کپنه کې کار ډیر شوی د کسان نشته چې فلاني ځای ته لاړ شه هغه ته کې باته بل ها کسان ملو شي ته دا خیالي چې دا مې پلار سره لګیا دی او راغواړي د دې د پاره چې رور به په یو ځای باندې گیر کو په دې کې مور आवाज روکي وی هر څه تیار دي نن شپې له به ختمو په دې سره د خپل نظمکو تختی او هغه شریفه مور سیګریټ بلکی دې د لاسه د کور باروزي چې بارې پلار رونیس کوم خو روانه زه خدا دې راغلم کور ته راځه دې هغه د کګیو په منډه شي چې په درزونو کې پولیس والے ته ځان ورسي د پولیس والے ته وایي وی ما سره مرسته وکړه زما مور او پلار دواړه نقلی دي هغوی زما مشرور اغوا کړی دي پولیس والے د بهرانتیا سره ته پوښتنه کوي وستاره مطلب دی چې دا ستا مور پلار نه دي چې دی ورته وایي وی جی بالکل دی خو پته نشته چې دوی ما سره د څه کول والد پولیس والے پس په خندا شي ودا راته وایي چې تاسو سره څه ثبوت دي چې دا ستا مور پلار نه دي په دې سره د خاموشه پاتې شو پولیس والا د درش نه خدي کا ډیټا روباس هغوی حیرانه پاتې شو ته پوښتنه کوي بیت وی چې ستا عمر یې ویش کال دی چې دی ورته وایي بالکل چې پولیس والے ورته وایي وستا پیدایش خو د نور لسبو شپږو یاد دغه مطابق ستا عمر 15 کال راځي په دې سره د خلکو لو پاتې شي چې پولیس والے ورته وایي وتا ته د آرام ضرورت دی ستا عمر سیوا شوی دی دماغ د کار نه کوي د څنګه په یوه خپل مخ ته ګوري نو واقعي د 15 کالو ښکاری دی بوهیږي نه چې دا سره باندې د کور تراشي چې په کور کې څوک هم نه وي او د برنه د غانو आवाज راځي د څنګه بروخیږي نو په کمره کې ورته د بینو سقا بوتان ملو شي چې په خوا کې چاکو پروت په دې کې ضرور راخکار شي چې اوس وخت راغی چې زه دا ته رښتیا وایم فاصل کې په نور لسبو ونه وکي هم په دغه کمره کې داسې قتل شوی د یو مور او د لور د پولیس والا د قاتل د ګیرولو ډیر کوشش وکړ خو دغه وخت د محدود وسایلو د وجې قاتل گیر نشو او دغه ځل قانون مطابق 15
لس کاله پس په د قتل مقدمه معاف کیده چې خاندان والو بچا دا وکړي با هغه به آزاد شو. خو د قتل والا خاندان مطمئن نو. هغوی په دغه کیس کې پیسې لګول شروع کړل او کیس یې دوباره کولو چې تفتیش پکې اوس زه کوم. دې تر د پوزي کې ویته څوک چې هغه ورته وایي زه د هغې مور او د لور رشته دار یم کوم چې تا وجلي وو. زه دا پسې د 4 کالو راسې ګرځم. یو ثبوت مې ولټو د هغې نه پس راته ستا پته ولګېد. ما ته په دغه شپه باندې ووهلې او مې ټکولې. خو ستا په خوله صرف یوه خبره وه چې ما ته څه هم یاد نه دي چې تا له ما ډاکټر راوسته چې هغه راته وویل چې د داسې بیماري ده چې د دماغ په خپله باندې ځان نه هر څه هېروي. دې دپاره موږ یو منصوبه جوړه کړه چې تا ته موږ داسې ماحول جوړ کړو چې ستا دا یقین پیدا شي چې زه په 1990 کې موږ ستا دپاره جعلي مور پلار او نقلي رور را پیدا کړل او په دغه کور کې مو تا له یوه داسې کمره جوړه کړه چې موږ به ته هغې ته نه ور پرېښودلې. ولې چې موږ وایي چې کله موږ ستا دماغ برابر کړو او ته دغه کمرې ته وردن نه شي د بوتانو په لیدو سره تا ته به هغه منظر واپس را یاد شي او قتل به موږ په تا باندې ومنو. خو د بدقسمتۍ نه په دغه شپه باندې حادثه وشوه. پولیسانو زه بوتلم او ته ته داسې ولګېدل ګینې زما رور اغوا شو او ته د هغې نه پس په ما پسې په ګرځېدو شوې. موږ دغه تجربه د باران د ورځ دپاره تیاره کړې وه ولې چې تا د قتل د باران پر ورځ باندې کړی و. خو د بدقسمتۍ نه تا په دغه ورځ باندې ګولۍ ونه خوړه او ستا په ما شک پیدا شو چې زموږ ټوله منصوبه دې تباه او برباده کړه. د دې په لیدو سره هغه ورته وایي دا مطلب شو چې تاسو زه دا دومره وخت ولوبولم چې نقلي رور ورته وایي موږ دا غوښتل چې تا ته موږ خپل جرم را یاد کړو چې دی ورته وایي زه قاتل نه یم. هغه ورته وایي وی را یاده که هر ورځ چې ستا ورور زخمي و او د هغه د اپریشن دپاره پیسې پکار وي چې تا په نېټ باندې پوسټ وکړو چې داسې به څوک وي چې زما مدد وکړي. زه هر څه کولو ته تیار یم چې که ستا ته په جواب کې ولیکل چې واقعي هر څه چې تا ورته جواب وکړو بالکل. بیا کس ته په پته باندې ولیکلې د یوې ښځې د مرګ دپاره چې هلته په رسېدو باندې تا هغه مړه نه کړلی شو او څنګه د راواپس کېدو واله وي نو د هغې د وړې لور تا ته پام شو چې هغې د چپ کولو دپاره تا هغه ووجله او چې څنګه مور یې ولیدې نو په هغې دې هم ایله ونه کړه. تا ته دا هم پته نه وه چې هغه ډاکټره چې ستا د رور علاج کوي لګیا دی دا د هغه ښځو لور وه او دغه ډاکټر هغه کس و چا چې تا له د دوی د مرګ سلا درکړې وه. هغه دغه قتلونه دې دپاره کول غوښتل چې ما ته دوی په مرګ باندې د حکومت د اړخه پیسې میلو شي. په دې سره هغه ګاډي کونو کې وتښتي چې هغه ورپسې په ګاډي کې شاته رواني چې د زفتارې د وجې د ده بچ کولو دپاره ګاډي بل ګاډي سره وجنګوي. خو په دې سره هم را قابو نه شو دیوال ته ولګي چې دې یې ښه وویني چې زخمي شو روان شي دی. خو په مخ کې تلو سره هغه ګاډي ووایي چې دی اوس د هغه نه هم سیوا زخمي شي. چې څنګه ټیک شي نو ده ته وایي چې په دغه شپه باندې ستا نه یو کس پاتې شوی و هغه زه ومه دا یې ښځې زوی څوک چې تا یتیم کو ما ټوله زندګي په تا پسې تېره کړه اوس ته خپل جرم هم نه قبلې داسې به وکړمه زه به ځان په خپله باندې مړ کړمه چې هغه د کړکۍ نه ټوپ کړي او خودکشي وکړي چې دا خبره دې دومره شرمنده کړي چې دې په خپله باندې ځان له زخ وروسته ووهي. تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.